درنو ورونو او خویندو، د هرات د زلزله ځپلو هیوادوالو په دې غمیزه کې موږ تاسې ټول باید شریک سو، هغوی سره خپل درد او خپل احساس شریک او د درد او د احساس د شریکېدو یو شکل او صورت دا ده چې موږ که د هیواد دننه یو که بهر یو خپلې مرستې ورته راولي او کومک ورسره وکړو. خو یو بل شکل او بڼه یې دا ده چې حد اقل د هغو خلکو، د هغو دوستانو، د هغو ورونو چې په دې میدان کې په خدمت باندې لګیا دي او په خدمت بوخه دي، د هغوی روحیه لوړه کړو، د هغوی مورال لوړ کړو. او دا په دې سره کېږي چې موږ هغه کلیپونه او هغه انځورونه شیر کړو کوم چې په سوشل میډیا کې د همدغو فعالیتونو په رابطه باندې راځي. که چېرته ستا لخوا یو انځور شیر شي او یو کلیپ شیر شي چې دې کلیپ کې د هغو زلزله ځپلو هیوادوالو درد انځور شوی او په دې باندې بیا څوک مرسته وکړي او کومک وکړي له دوی سره، دا ستا دپاره صدقه ده. نو له دې صدقې نه ته شاته مه ځه او دا څومره کلیپونه چې راځي او څومره عکسونه انځورونه راځي دا په خپله صفحه باندې شیر کوه او دې ته لایک ورکوه او دا تر ډیرو هیوادوالو رسوه تر څو هغوی د دې ثواب په دغه کار کې شریک پاتې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.